د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. هغه ده پلوشه غوا څري چې شیدې ډېرې شي. زه به مې لورکۍ په ټال کې وزنګوم. خو ښایسته الولو به ورته ووایه، الولو شي الولو بلبله مې لولو، په ټال کې چې ټالۍ وهي ټالۍ زما ګوډۍ وهي. ګوډۍ را باندې ګرانه ده، لورکۍ را باندې ګرانه ده، د دادا بلبله کا ده. اوهو چې د آلمان له کومې خوا راختلی، نامې خدای دې وي. نن خو پلار او لور ډېر خوشحاله ښکارئ. خوشحاله خو به خود یو. لورکۍ مې یوه ډېره خوږه خبره راته وکړه. څه یې درته وویل؟ د دې خبرې خو مې لا نه دي اورېدلي. ایله دادا کاکا او ماما وایي. نه، مقصد زه په اشارو او په دې نیم کله خبرو پوه کړم. څه یې ویل درته؟ ویلې چې مور مې د دادا ته څو افغانۍ ورکړي. ښه دای بله خوشحالي. دادا یې په افغانیو څه کوي؟ پاپړ خو به نه ورته اخلي چې خپله لورکۍ پې مریضه کي؟ نه پاپړ ورته نه اخلم. دادا یې د ملک صاحب نه قرضداره دی چې هغه ورته ادا کړي. څه؟ د ملک قرضداري؟ هو هغه د ملک صاحب خو له مېرمنې سره دې خوا را روان دي. پلوشې، زما ډېر ضروري کار پیدا شو. زه ځم چې را باندې ناوخته کېږي. وستړیه، ته لږ صبر وکړه چې ملک صاحب او مېرمنې د څه لپاره دلته راځي. پلوشې لورې، مونږ هم درته راغلو. خدای مو راوله، دواړه ستړي مه شئ. ملک کاکا ستړی مه شي. ښه ده شیلورې، خدای دې د بچو له غمه وساته. امین کې له تاسو سره یو ځای. ملک صاحب، ته او شریفت ورور دلته کښېنئ، زه به تاسو ته چای راوړم. د چای د جار شم پلوشې لورې. د ملک له همت خان سره څه خبره وه، زه هم پټه پسې راغلم. ما وایي هسې نه چې سره خوابدې شي. ملک کاکا، څه خبره دې له همت خان سره؟ پلوشې لورې، همت خان ته د خدای د نیکو هدایت وکړي. له ژرندګړي چنارګل نه زما په نوم یو من د مزد غنم اخیستي دي. ملک ښه وایي، ورته ویلي دي چې ملک سینه بغل دی او د مزد غنمو نینې سینه بغل ته ښې وي. خی نه دې کړي ترورې، خو زه له تاسو دواړو نه ډېره بخښنه غواړم. یو من غنم به زه تاسو ته راوړم. پلوشې لورې، غنم دومره خبره نه ده، خو دوکه او دروغ ښه کار نه دي. په نرمۍ ورته نصیحت وکړه چې بیا داسې ونه کړي. زه خو به ورته ووایم ملک کاکا، خو ما ته په ډېره وړه خبره هم په غوسه کېږي. پلوشې لورې، په مهربانۍ یې وپوهوه. هسې نه چې د یو من غنمو خبره ستاسو په کور کې خدای مکه خفګان راولي. پوه شوې لورې؟ و ترورې. څوک یې؟ راځئ. بیبي مدینې، مېلمانه منې؟ ولې نه، په سر سترګو یې منم. مېلمانه خو د خدای دوسته وي. راځئ په خیر راغلی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. نسرین ستړې مه شې. جار دې شمه، ښه ده شې، خدای دې له غمه وساته. امین له تا سره. راځه د لوښو تر څنګ دغلته په داپوزي باندې کښېنه، کیسې به سره وکړو. نام خدای دې وي مدینې، دا لوښي د څومره پاک او صفا مینځلي دي. پاکي او صفایي خو ښه وي نسرینې. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی چې وایي پاکي او صفایي د ایمان برخه ده. مدینې، دا خبرې به دې له مولوي صاحب نه زده کړي؟ هو، له مولوي صاحب نه مې یادې دي، په خپله یې یادوم. تصور چې تا ته چای راوړم، په خبرو شو د چای ساعت مې هم درته ونه که. نه، چای دې در باندې قرض وي. زه یوې بلې خبرې ته راغلی یم. خو وایه، بلا یې مه ترمنځ کوه. هغه ورځ شریفې په غوږ کې راته وویل چې بیبي مدینه لکه چې امیندواره یي. زه راغلم چې پوښتنه دې وکړم او څه لارښوونه هم درته وکړم. وای نسرینې، ته څومره ښه ښځه یې. نو خاندې ولې؟ په دې کې خو څه شرم نه دی. خدای دې په ښکلي ماشوم غېږه ډکه کړه انشاءالله. ځکه مې وخندل چې شریفې هسې در سره ټوکه کړې ده. خبره داسې ده، نو زه به لاړه شم نو چې په کلي کې مې د دایتوب کارونه ډېر دي.
ښه نو په مخه دې ښه، الله دې مل شه. جنتي شي. بیبي مدینه چې زما خولۍ خو به دې نه وي مینځلې. مولوي صاحب خولۍ خو مې د مینځلې وه خو څه پیشو خوړه که خو دې څنګه پکې راوویسته؟ نه پیشو نه ده خوړلې، د بام په سر مې لمر ته ایښې وه، کارغه پرې راغی په پنجو کې یوړه. څه وایې؟ کارغان دومره عجایب المخلوقات دي چې د مولوي عزیز الرحمن خولۍ دې وتښتوي. کارغه ملامت نه و، ده به ګمان کړی وي چې کوم غټکی سپین چورګوړی دی، خوارکی به وږی و نو حمله یې پرې وکړه. خیر دی، کارغه چې خبر شي چې خولۍ د مولوي ده نو بیرته به یې راوړي، او که یې را نه وړه هغه د چا خبره چې سروي خولۍ ډېرې دي. که بد مې وویل بیبي مدینې. کدی توتی وزر زما وای د سیند غاړې بچا پیره ګرځېدما په خیالي دا څکانې وشوې نه ناسته شته نه کار د لاسه شینه وخیالي لونګینه وخیالي لونګینه هی وخیالي لونګینه وخیالي لونګینه وخیالي لونګینه بیا دې په خیال کې څه پاچاهي جوړه کړې ده چې ویالې ته ناست یې واړه واړه ګاټې مور غورځی. یاره احمد خانه په رښتیا هم چې مصیبت دی، سړی خیال پلاو ته هم نه پرېږدی، د خیالي پاچاهي خو دې راته ړنګه کړه. وا بابا ته خو بیخي مچ په پوزه نه پرېږدې، یو اواز مې در باندې وکړ بیا د شونډې وځړېدې. خو ته مصیبت بې وخته اوازونه کوې، خیالي د خیال په رنګین ټال کې زنګېده او ته مصیبت راغلې له ټاله دې لاندې راواچولم. ښه نو هغه دی خلیفه عاشق هم راغی، څه پیټه یم په شا دی، ته له هغه سره خیال پلوونه وهه زه درنه لاړم. ښه ده چې د دې بد بوټي نه خو خلاص شولم. دا مصیبت څه شو؟ وزر یې وکړې که څنګه د سترګو په راب کې غایب شو. خیالي ګله بیا څنګه له ځان سره بونګېږې؟ زوروره ته کښېنه که نه چې لږ تا سره وبنګېږم. دا د سلماني بکس دې راواخله چمبه پې وهه چې یوه سندره ورسره ووایو چې دا زړه مې باغ باغ شي. خاطه صبر چې دا د مینې وریژو پیټه له اوږو لرې کړم د دغه ونې ډډې ته یې کېږدم. دغسې ایله مې اوږې سپکې شوې، اوس نو د چمبې وار دی. ای شاباس داسې چمبه به وهې چې په هوا کې دا قارغان او ټپوسان هم په اتن راشي. دغه ته سندره را سره وه زه چمبه درته وهم څنګه ده خوښه؟ بیخي سمه ده. په ګل غونډۍ په ګل غونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي لا 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 ځان جوړوه ګلې ورځو چې نندرې دي ځان جوړوه ګلې ورځو چې نندرې دي په ګل غونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي لا 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 ځان جوړوه ګلې ورځو چې نندرې دي ځان جوړوه ګلې ورځو چې نندرې دي. اوهو دا بوجۍ به څه شوه؟ عاشقه چه وسول؟ دغه د مینو وریژو پیټه دغلته تری تم شو چې دا به چا وړی؟ دا د اوا ټپوسانو به نه یې وړی؟ نه ټپوسان یو من پیټه کله وړی شي؟ یاره شک پکې مه بوله، په هوا کې ډېر خره خره ټپوسان ګرځي، هسې نه چې پیټه یې هوا ته پورته کړی وي. خیالي کمعقلې خبرې مه کوه، دا کار د ټپوسانو نه دی ولاله. یاره ښه چې د ټپوسانو کار نه دی بیا نو یا پیریانو وړی یا دیوانو یا هم بني ادمانو. ښه د رسم کتابچه او کتابو ته خو مې تاخچه جوړه کړله. ملالۍ نام خدای دې وي دا دې څومره ښکلې تاخچه جوړه کړه. سنګین لالا په دې کې به مې کتابونه او کتابچې پاکې او صفا ایښې وي. آفرین ته ډېره تکړه او بیدار نجلۍ یې. په دې خټو او وړو وړو تیږو څه شی جوړوې؟ نانځکو ته مې کوټنۍ جوړوم پکې خوشحاله به وي. نانځکې دې ډېرې در باندې ګرانې دي؟ هو الفبا هم ورښیم، سندرې هم ورته وایم، زه هم ورسره ډېره خوشحاله یم. او رښتیا له مهاجرت نه چې راغلي یو د کلي له ماشومانو سره بلده شوې که نه؟
هو له ماشومان سره ملګری شوی یم. ورته ویل مې چې په ګډه به سبقونه وایو او نانځکې به هم لوبو. خو د دې کلي د ماشومانو به نانځکې نه وي. وایي چې نه وي، دا زما نانځکې به سره لوبو. دا زما د رسم په کتابچو کې به رسمونه هم کاږو. شاباس، ته خو مې تکړه خورکۍ. د زاڼو میره دې لیدلې؟ هو لیدلې مې دي، هغه میره چې د ټولو نه مخکې روانه وي. آفرین، همداسې به ته هم د دې کلي د ماشومانو میره وي. اوس ورشه لاسونه دې پاک او صفا ومینځه، موږ به د کور لوښي او کودي ځای په ځای کړو. ښه ده لالا جانه، لاسونه به پاک په صابون ومینځم. سنګینه زویه، له مور نه دې دا لوښي واخله. ته صبر مورې، ما ته راکړه چې دا لوښي زه درنه واخلم. په برکت اوسې سنګینه زویه، ډېره ستړې کړم. صبر پلاره، چې له تا نه هم د کور لوښي ورو ورو راواخلم. ستړی کړی به یې وي. په احتیاط یې ونیسه، نازک لوښي پکې دي چې مات نه شي. واخله. بېغمه اوسه، احتیاط ورسره کوم. دا دی سلامت مې کېښودل. د کلیوالې کور ودان چې موږ له مهاجرته راغلو، خپل کور مړانګو، دوی کور راکه. یاره خدای دې ډېر ښه ورسره وکړي. ډېر ښه خلک دي. خدای دې له موږ نه هم نه خفه کوي. آمین. د کلیوالو دا خبره موږ نه هیرو، چې وس مو رسیږي مرسته به ورسره کوو. نو سنګینه زویه، موږ به څه مرسته ورسره وکړو؟ وی مورې دا څه وایي؟ متل دی چې جاړې له ړندو سترګو هم اوښکېږي. له سترګو دې جاړ سم سنګینه زویه، خو هسې ما ویل چې زموږ په وس به څه پوره وي چې دوی سره یې وکړو. مورې پوره یو خدای دی، بنده نیمګړی دی. په مهاجرت کې په ډېرو شیانو کې موږ هم تجربې پیدا کړې دي. دا خپلې تجربې به ورسره شریکې کړو. رښتیا سنګینه زویه، د تجربو خبره دې وکړه. په دې کلي کې مې یو زلمی ولیده، غریب ګزڼ وهلی و. ډېر پې خفه شوم. ما هم ولیده، خو مې ورته بده شوه. ته صبر، د دې کلي د ښه ژوند لپاره ما یو چرت وهلی دی. که خدای کول هر څه به ښه شي. د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.